د مور و پلار خوشحاله کول خو د الله د رضا سبب ده. د مور و پلار خفه کول بیا څنګه څومره جرم ده. عقوق الوالدین. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه ورځ صحابه کرامو ته وایي زه تاسو ته کبیرې غټې غټې ګناوې در ونه ښیم. دوی ورته ویل راویښه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. معلومیږي دا چې اوله نه ان حضرت صلی الله علیه وسلم داسې په تکیه ناست و چې دا خبره یې شروع کوله، په تکیه ناست و. اکبر د کبایرو در ونه ښیم راویښه چې ده د الله تعالی سره شریک نیول. بیا چې د عقوق الوالدین دوم مقام یې ذکر کړه. بیا چې د راجګ شو و شهادت زور یا قول زور. خدا خبره چې مکرره کړه وه شهادت زور شهادت زور شهادت زور شهادت زور، حتی چې موږ دا ناستو صحابه و دا تمنا وکړه کاشکې چې ان حضرت صلی الله علیه وسلم نور غلی شوی وای. اوس اول د باب ثبوت چې دا د مور و پلار حقوق کبیره ګناه ده لکه اشراک بالله، دوم عقوق الوالدین ذکر کړه. د باب ثبوت په دغه ځای باندې. دومه خبر شهادت زور کې تاکید ولې دومره ډېر وکړه ان حضرت صلی الله علیه وسلم. وایي د دې په خاطر چې د الله سره شریک نیول، د مور و پلار خفه کول، د یغو ګناهتوب هر انسان مني چې دا ګناه ده. اما په ډېرو خلکو کې دروغ دا یو داسې عادي شی دی چې د ګناه حیثیت یې بالکل په ذهن کې نه راځي. موږ پښتانه وایي دروغ د میړه وزر دی. باک هم نه پکوي، باک او پروا هم نه پکوي. د دغه وجې نه چې دا یې کومې ګناه عظمت په زړه کې نه و چې عظمت یې واقع شي. په هیئت یې مو اشاره وکړه ګوره تکیه یې کړې وه د تنبیه دپاره راکېناست او دا خبره یې بار بار مکرره کړه چې د دغه ګناه عظمت د خلکو زړو ته ولویږي چې شهادت زور دا کبیره ګناه ده. په دروغو شاهدي ورکول یا دروغ ویل کبیره ګناه ده. او بل طرف ته دې ته اشاره ده چې شهادت زور دا یو دومره لوی جرم ده چې هغه شرک هم د ده فرد ده. تاسو ته خدا خیال ته درځي چې دا څه شی نه ده. شرک د الله تعالی سره په دوم خدای اقرار کول دا هم شاهدي په دروغو ده که نه ده؟ دوم خدای شته؟ ته چې شاهدي ورکوې چې دا هم خدای ده خو په دروغو د شاهدي ورکړه. د شهادت زور وایي دومره لوی جرم ده چې شرک هم فرد ده، کفر هم فرد ده. درېیمه خبر صحابه کرامو ولې دا تمنا وکړه چې کاشکې دی غلی شوی وای. العیاذ بالله د نبي علیه السلام د خبرو نه تنګ شوه؟ وای نه. کله ګورې د چا د خبرو نه څوک تنګ شي نو دا وایي چې نور خو ذاتې غلی وای. دا وجه نه وه. شفقتا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دوی د ان حضرت صلی الله علیه وسلم سره عشق و محبت تام و. د ان حضرت صلی الله علیه وسلم دغه ستړی هم نشوی برداشت کولی چې دا موږ ته خبره چې یو وار یې وکړه د موږ سر خلاص شو. دا بار بار تکرار دی خو د موږ د پوهې دپاره کوي، دی خو د موږ دپاره کوي، خو ضرورت نشته زائد دا په ده حرج ده. دغه ځای نه محدثین کرام استنباط کوي لکه په استاذ کې چې دا ضرور ده چې دی به مشفق وي په خپلو شاګردانو باندې. ولې؟ نبي علیه السلام یې انا لکم بمنزلة الوالد، زه د پلار غوندې یم. د دې وجې چې اعلمکم تعلیم در کوم، استاذ تعلیم ورکوي نو په منزله د والد شو. والد په خپل اولاد مشفق وي که به نه وي؟ د مشفقیت معنا دا ده د طالب کله لا ابالۍ د وجې نه غیر حاضري خوښېږي، استاد په غیر حاضري خوشکه ورته وکړي. کله مطالعه نه کوي، استاد په مطالعه خوشکه ورته وکړي. کله د خپل کمرې د ملګرو سره ژوند نه کوي، استاد خوشکه ورته وکړي. دا هر یو باندې خوشکه کول د طالب په نفس خو بوج ده، خو دا د ده د تربیې د آخرت په باب کې یوه غټه سرمایه ده چې استاد یې برابري که نه برابري. چې د سبق پایبند نه شو، مطالعې پایبند نه شو، پس د فراغت نه به بیا ژاړي که به خاندي. دغه درک خو هلته سړي ته د خپل محملتوب معلومیږي چې کله طالب سړي ته کښېني. چې ته استاد شې، شاګرد درته کښېني او د تا نه کتاب غواړي او د تا نه یې زده.
امید تا نه په امامت کې د زندگی د مساله غواړي د تا نه یې زده هلته په انسان مرګ راځي مرګ استاد دې که وایي که استاد خوش که کوي د تا کامیابي غواړي پلار اولاد چې وایي د تربیې په خاطر یې وایي که د ظلم د جفا په خاطر یې وایي خو زوی ته دا بده برېښي ځکه زوی په خپل خیر شر نه پوهېږي دا شوګۍ او بیړۍ او ساتیره یې دغه خوند ورکوي پلار یې چې سبق ته اماده کوي پلار یې چې لمانځه ته اماده کوي په ده بوج وي خو په واقع کې خو د ده بهبودي او کامیابي غواړي اوس نو دا چې مشفق ده نو داسې لیار به ورته غواړي مطلب مې دا ده استاذ به شاګرد ته هغه لیار غواړي چې د شاګرد د آینده ټولې زندګي دپاره یو سرمایه شي د دنیا او د آخرت توښی شي خو شاګرد هم په خپل استاذ باندې مشفق وي د استاد زورونه بې ځایه ستړې کونه بې ځایه پوښتنې کول دا شیان باید نه وي ولې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره شفقت و چې د د خولې ستړتیا هم نشوی برداشت کولی چې دواړه طرفونه معامله د شفقت او د محبت شوه بیا هغه دین په اخلاص شو نو خدای پاک اثر پکې مرتب کوي